په هرات کې دغه د ځپلو کورنیو دپاره موږ دغه جوړ کړي. الحمدلله نن موږ په هرات کې 9 کورونه جوړ کړي دي. دا فقط د قمر بنسټ نه بلکې زموږ پارتنران هم چلان که غیچنګ فاونډیشن دی که ایچ سی آی دی د دنیا مسلمانان راټول کړي چې راځئ په هرات کې داسې حادثه شوې ده راځئ چې کومک سره وکړو.